بسم الله الرحمن الرحیم. ذهین افیشل یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. لیدونکو په نن ویډیو کې به زه تاسو ته دروښیم چې موږ څنګه کولی شو له یو اتوماپی یعنی مومو څخه بل اتوماپی اکاونټ ته پیسې واستو، یعنی له یو مومو اکاونټ څخه بل مومو اکاونټ ته پیسې واستو. نو ملګرو دا طریقه ډیر اسانه ده، شاید ځینو ملګرو ته په یاد نه وي، نو دا ویډیو وګورئ، تاسو به هم زده شي. زه به هغه طریقه هم تاسو دروښیم چې اجنټ ته موږ څنګه پیسې لیږلی شي، یعنی کله پیسې نغدوو او که یا بل ملګري ته چې هغه عادي اکاونټ لري لکه مومو لري، عادي کس وي، نو هغې ته څنګه لیږلی شي. دواړه طریقې به د ویډیو کې زه تاسو ته دروښیم. او بله خبره دا ملګرو، کوم کسان چې نوي دي دا ویډیو ګوري او زموږ چینل یې سبسکرایب کړی نه دی، نو هیله کوو دا چینل درسره ضرور سبسکرایب کړئ. ښه ملګرو، تاسو به راشئ خپل اتوماپی اکاونټ به راخلاص کړئ. دلته هم چې کله د اکاونټ راخلاص کړئ یو ځل داسې ریفریش کړئ، ځکه چې ځینې وخت ریفریش نه وي او کار نه کوي تاسو سره. ښه ما سره خو دی په پښتو ژبه کې، تاسې فارسي وي او که همداسې انګلیسي کې وي مشکل نشته دی. په انګلیسي کې به لیکلی وي ترانسفر، صحیح ده، او په پښتو کې لیږد دی. نو په فارسي کې به لیکلی وي انتقال. نو په دغه اپشن به تاسو کلیک واخلئ. کله چې دلته کلیک واخیست ملګرو، دلته به تاسو هغه کس شمیره ولیکئ، کوم کس ته چې تاسو غواړئ پیسې واستوئ. ما ته یار یو کس ته استولی دي، زه همغه کس لاندې شته دی په لیست کې، په همدې باندې کلیک کوم. سمه ده، په دې باندې ما کلیک وکړو. دلته به تاسو شمیره ولیکئ، صفر به نه ورسره لیکئ، سمه ده، یو څه ته هم فکر وي صفر به نه لیکئ، صفر نه بغیر شمیره ولیکئ. کله چې ولیکله نیکسټ چې ووهئ تاسو، نو دلته به تاسو ته وایي اندازه ولیکه. اندازه څومره زه غواړم یو افغانۍ واستوم، یو افغانۍ هم کولی شئ. سمه دی باندې به کلیک کوئ او په انګلیسي کې به لیکلي وي کنټینیو یا ګو، نو دلته به ادا کړئ یا کنټینیو به لیکلي وي. دلته به تاسو خپل د مومو پین کوډ ورکړئ. سمه ده، زه به خپل مومو پین کوډ ورکړم. کله هم چې ملګرو دا ورکړو، دا به لږ وخت نیسي. دا دی تاسو ته یو رسید درکړو، اداینه په بریالیتوب سره ترسره شوله. نو دغه که چېرته تاسو غواړئ سکرین شاټ کړئ، سکرین شاټ هم کولی شئ، او که وایئ چې نه تاسو ډایرکټ د عکس ځان سره سیف کړئ، د رسید زیرمه کړئ، دغه لاندې اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ، د تاسو سره ډایرکټ په ګالري کې سیف کېږي. سمه ده. ښه، دا خو د یو اکاونټ نه بل اکاونټ ته لیږل شو. کله چې تاسو اوس غواړئ اجنټ ته پیسې ولیږئ، یعنی پیسې نغدوئ، هغه کس درته وایي پیسې راولېږه، نو هغه دوه طریقې دي. یو دا ده چې اجنټ شاید کیو آر کوډ لګولی وي، داسې په یوه رکه چاپ کړی وي، ایښی وي ځان سره، او یا هم داسې وي درته وایي چې شمیره واخله. نو که کیو آر کوډ لګېدلی نو تاسو سکین کړئ او اداینه ترسره کړئ، دغه باندې به کلیک واخلئ. سمه ده. نو کله چې دې باندې کلیک واخیسته، دې ته به اجازه ورکړي هغه کیو آر کوډ به سکین کړئ. صحیح شو. دویم چې دی، زه به بیک شم له دې ځایه. دویم دا دی چې اجنټ درته وایي نمبر واخله زما او پیسې راته ولېږه، نو هغه به تاسو نغدو پیسو اضافه کول دي، او بل چې دی ترلاسه کول دي. سمه ده. نو تاسو به نغدو پیسو ترلاسه کول ووهئ، ځکه چې مونږ خو پیسې هغوی نه ترلاسه کوو، مونږ ورته پیسې لیږو، نو دغه اپشن به تاسو کلیک واخلئ. سمه ده. کله چې په دې باندې کلیک واخیسته، دلته وایي د استازي لنډ کوډ ولیکئ. دلته تاسو به څه وکئ، د استازي یعنی اجنټ د هغې موبایل شمیره 93 باندې به تاسو ولیکئ، 93 او 900، بس نور به هغه نمبر ولیکئ. سمه ده. نو کله چې ولیکله هغه نمبر هم ولیکل، راتلونکی انتخاب کړئ، بیا هغې کې پیسو اندازه ته مثال ما خو شمیره د ځان نه ورکړله، خو دلته بیا پیسو اندازه راځي او فعلا اجنټ شمیره ما سره نشته دی، نو 93 باندې شروع دی، په هغه به تاسو ولیکئ. صحیح ده. 93 به ورته ووهئ، بیا 0 به پکې نه وهئ، او بیا پیسو اندازه ولیکئ، بس ډایرکټ سینډ او پین کوډ ورکئ، تاسو پیسې به هغوی ته لاړ شي، سکرین شاټ ورته وښایئ او یا به ورته ولېږئ، بیا تاسو ته هغوی نغدې پیسې درکوي. سمه ده. نو ملګرو دغه طریقه وه، او انشاءالله نورې ویډیوګانې هم په دې کې شته دی، ځکه چې یو ډیجیټل واوچر باندې دا ما جوړه کړې ده، نورې هم شته په دې کې ډېرې. د برېښنا بیل ادا کول دي، بانک ته پیسو اضافه کول دي، بانک څخه پیسو ترلاسه کول دي. دې باندې هم انشاءالله زه به یو ویډیو جوړوم، او نور کریډټ او بکسې فالول دي، په دې باندې هم زه تاسو ته بیا زه یو مکمل ویډیو جوړوم. خو اوس فعلا ویډیو هم دومره وه. نو ملګرو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوي وي او څه مو ترې زده کړي وي، تر بل ویډیو په خدای سپارم. الله پامان.